د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د بلخ ولایت مربوط او په مربوطاتو کې تقریبا په تیر کال کې 19 پروژې د ابرسانۍ تطبیق کړي دي چې په هغه 19 پروژې کې 4 پروژې حوضونه دي، یعنې سرپوشي حوضونه شامل دي او پاتې سو 9 دانې چک ډیمه تطبیق کړي دي چې په لیرې پرتو سیمو کې د موسمي اوبه ذخیره کوي چې هم زیرزمیني ته ګټه کوي او هم د مالدارانو د مالونو اوبه ځینې څښي. دا پروژې تقریبا د څه باندې 110 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تطبیق شوي دي. سږ کال خو پلانونه ډېر لرو که انشاءالله العزیز مؤسسات موږ سره کومک وکړي او د اسلامي امارت د مالیې وزارت لخوا پروژې منظور شي. په پلان کې ډېرې پروژې لرو، هم جغل اندازۍ لرو او هم ابرساني شبکې لرو، هم کانالونه لرو او هم په پلان کې لرو چې په لیرې پرتو سیمو کې چک ډیمونه هم جوړ شي. په تیره خو موږ ډېر مشکلاتونه درلودل، نن الحمدلله نن موږ د پاکو اوبو ته دسترسي پیدا کړه او جای د دې لرو چې د افتخار جای ده چې نن د کلي د آبادۍ لپاره موږ یو بل ګام پورته کړ. ډېر خوشحاله یم او د کلي په نمایندګۍ انشاءالله دا اطمینان ورکوم وزارت انکشاف ادیات ته چې په دې برخه کې به موږ انشاءالله ډېره ښه ساتنه وکړو د دې چې دا یو ملي شتمنۍ ده. موږ به انشاءالله د کلي لپاره او ډیر ساتنه دی وکړو د دې محافظت به خاطر. بسیار خوش هستیم از این سرک ما جور میشه. ما بسیار مشکلات داشتیم در اینجا، رفتارهای ما بسیار مشکلات بود. 4 قریه فعلا زیر پوشش پروژه است که قریه تختپور است، نوبهار تختپور است، قریه ذبیح‌الله شهید است، قریه امیرآباد است، قریه زنجیرگاه مربوط لنگرخانه. ریاست انکشاف ادیات از مقام ولایت، از مقام ولسوالی نهرشاهی، از تمام امارات اداره امارت اسلامی خوش هستیم، مردم خوش است.